بیا الله جل شانه مقصد بیانې د قرآن مجید در علیګلو. یاد ساتئ مخکینی کتابونه چې الله جل شانه نازل کړي څه د پاره نازل کړي او قرآن مجید الله جل شانه د څه د پاره نازل کړي. سوجه خو به یې کنه څه چللې وجه صدا الله جل شانه غواړي چې دا انسان دی کامیاب شي، زما احکامات تی اومني، زما حکمونه هغه دی اومني، زه چې کومه عقیده و تخیم الله فرمایي دی هغه اومني. دا هغې دپاره هر قوم کې الله جل شانه دوه څیزونه رالیږي. څو؟ دوه. یو الله جل شانه خپل قانون رالیږي او د قانون سره قانوندان هم رالیږي. نه راځئ په دې خبرو، قانون هم رالیږي او قانوندان هم سره رالیږي. الله جل شانه څه خلقو هغې ته حضرت ابراهیم علیه السلام راولېږو او سره صحیفې ورکړې. د ابراهیم علیه السلام قانوندانو او قانون څه شوه؟ صحیفې د ابراهیم علیه السلام. الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام راولېږو قانوندانو او د هغې قانوندان سره قانون هم راولېږو چې څه تورات. عیسی علیه السلام یې راولېږو انجیل یې وله ورکړو، نو قانون هم راولېږو قانوندان هم راولېږو. دا الله جل شانه دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولېږو او د هغه سره قانون هم راولېږو. هغه څه شی دی؟ قرآن مجید. نه پوهېږئ دا الله جل شانه ولې داسې کوي؟ الله جل شانه د دې دپاره داسې کوي چې الله نه غواړي چې ته د آخرت ومنې او ته چې زه سوی یم هغه ومنې او بې دلیل یې ومنې. نه پوهېږئ پوهېږئ الله جل شانه کتاب د دې دپاره رالیږي او سره قانوندان پیغمبر ذکر رالیږي دا د کتاب سره چې الله جل شانه دا غواړي چې ته د زما په احکاماتو باندې ته د زما احکامات ومنې او په هغې د اعتماد وکړي، خو پړندو سترګو باندې نه بلکې په څه باندې؟ د دلیل په بنیاد باندې. الله جل شانه دلیل راولېږو قرآن مجید او د هغې دلیل د ښودلو دپاره، د هغې د تعلیم دپاره، د هغې د تدریس دپاره الله پیغمبر هم راولېږو. که صرف قانوني خلک به پرې نه پوهېږي او که صرف پیغمبر نو بغیر د قانون پیغمبر هم څه نشي ویلی. څه به وایي؟ الله جل شانه دواړه څیزونه دا ضروري کړي. ځکه مونږ وایو چې د قرآن او د حدیث دپاره صرف د قرآن او د حدیث موجودګي هغه ضروري نه ده، هغه کافي نه ده. سوري هغه کافي نه چې قرآن شته او حدیث شته بس دا کافي دي. نه، د قرآن او د حدیث سره ستا یو استاز به هم پکاري چې هغه تا په قرآن او په حدیث پوهېږي. ځکه عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایل، امام بخاري رحمت الله علیه په بخاري کې د خپل استاد عبدالله ابن مبارک صاحب قول نقل کړی دی چې لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. د چا چې استاز نه او سند ورسره نه بیا چې خپله خوښه دی چې څه وایي نو بس وایي دی. نه پوهېږي ځکه بغیر د استاز نه قرآن مجید به یو څیز ذکر کړي ته به بل مطلب والي د هغې مطلب بلي نه رسې په دې. دا داسې خو نه دی سړي له عربي ورځي او قرآن ته کښېني، صرف عربي ورځي او حدیث ته کښېني. دا داسې اسان کار نه دی. یاد ساتئ ګورئ د دین د زده کړې دپاره دوه څیزونه ډېر ضروري دي. څو؟ د کامیابۍ دپاره دوه څیزونه ډېر ضروري دي. تا سره به قانون وي او تا سره به قانوندان وي، تا سره به کتاب وي او کتاب کې به علم او دلایل او هغه به تا څوک په دې پوهیږي په هغې باندې. داسې به نه وي چې به زه په خپله د قرآن سټډي کوم که نه استاز ته ضرورت دی چې مخې ته یې کښېنم. دې خبرې ته هم خیال راځي نو بیا به پرې نه پوهېږي چې دې دلته څه مطلب دی. قرآن مجید دا آیت مبارکه دی. قسم په الله که بیا ته د سورت فاتحې په ترجمه او په تفسیر پوه شوې ذره برابر ته ما ته بسم الله هم بیا نشي حل کولی چې بسم الله څه شی دی. د بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه او تفسیر بیا ما ته وکړه زه به ستا ایمان وګورم چې استاز دی کله نه بس. ځکه زموږ استادان هغه ډېر لوی خلک وو. زموږ استاد موږ ته بخاري شریف ویلی و. تاسو ته پته شته 3.5 میاشتې موږ ته په دې حدیث بحث کړی و انما الاعمال بالنیات. څو میاشتې؟ 3.5 میاشتې. او بیا سترګو نه غټې غټې وخت کې بیدې وایي چونکې ټایم نشته نو زه تاسو ته صحیح تفصیل د دې نشم کولی، خو بس ما معاف کړې دا څه چې مې ته وي په دې باندې اکتفا وکړي او مخکې ځو ځکه بیا به امتحان کې ته مشکلات. نو یو حدیث ته انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. اسانه ترجمه د خلکو وی چې بس برې ته تا وکړه چې مالم حدیث راځي او هر چا په طرف کې بخاري ونیو زه په بخاري پوهېږم زه خو مجتهد یم دې زمانې. نه نه داسې نه ده. عبدالله ابن مبارک سے سو فرمایل لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. چا سره چې سند نه وي د خپل استاز چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نشي رسولی لقال من شاء ما شاء. بیا چې څوک څه وایي بس وایي نو ځان به دې
دا بخاری شریف کې دا روایت ته عبد الله ابن مبارک سے قول امام بخاری نقل کړي د خپل استاد قول نقل کړي. نو خبره مې دا ذکر کوله چې الله جل شانه قرآن امرولې کو صرف قرآن به کافی او پیغمبر صلی الله علیه کو یا صرف پیغمبر به کافی قرآن ته ضرورت الله جل شانه ما او ته دا خبره خودله. خیال دې الله جل شانه فرمای الله جل شانه دا غواړي چې زه د قانون مولېګم او زه دا قانون سره قانوندان چې دا خلک په پوهه کې په د قانون باندې هغه مولېګم د څه دپاره مقصد دا دی د الله جل شانه چې دا خلک د دلیل په بنیاد باندې پوه شي دا کامیاب شي څه په بنیاد باندې دلیل په بنیاد باندې نه پوهېږي. یو خبره. دویم د الله جل شانه مقصد دا دی چې الله جل شانه دا غواړي چې کله زه دې ته دلیل مخې ته کېدمه او خبره ورته واضحه کړمه چې بله ورځ د قیامت په ورځ دې زما مخې ته راځي نو چې بیا دا نه وایي چې زه نه وم پوه شوی هغه عذر ولا ختمې الله جل شانه هغه بانی ولا ختمې الله جل شانه چې څوک دا ونه وایي نه پوهېږي په دې باندې. الله جل شانه په دنیا کې تمام مخلوقات چې دي که نه دا مجبوره کړي دي څه کړي مجبوره کړي دي. دا څونه چې مخلوقات تاسو وینئ که دوی غواړي که نه غواړي د الله فرمانبرداره دي نه پوهېږئ که دوی غواړي که نه غواړي. هواګانې چلیږي د چا په حکم الله وریځې چلیږي د چا په حکم ځمکې اسمانونه چلیږي د چا په حکم سپوږمۍ او نور چلیږي د چا په حکم داسې چلیږي چې للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. داسې الله جل شانه دا نظام هو الذي الله جل شانه هغه ذات ته جعل القمر نورا جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. داسې الله تاسو چرته داسې کتلی چې په نور او په سپوږمۍ کې فرق راغلی خیال هم دی چې څنګه د دې د کال سیسټم یې هغه شان دي چلیږي نه چلیږي په ستورو کې فرق راغلی دی په ټول کال کې چې څنګه الله وایي دي هغه شان واحد انسان دی دله اختیار ورکړی دی څه ورکړی اختیار که ایمان راوړي که کفر کې ستا خوښه ده الله جل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا خوښه ایمان دی راوړي چا خوښه کافر دي شي. إنا اعتدنا للكافرين للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. الله جل شانه فرمایي د کفر نقصان دی او د ایمان فائدہ ده او کامیابی ده په ایمان کې الله جل شانه. نو مکمل اختیار ورکو دنیا کې ولې اختیار ورکو دلایل مو ته کې خدو چې حق څه دی او باطل څه دی. بیا الله جل شانه فرمایي دلته سره اختیار شته او که دا اختیار غلط استعمال کو د قیامت پر ورځ به زما خپل راځي بیا د قیامت پر ورځ خو به تمام خلک مجبور وي سبي اختیار به وسري د قیامت پر ورځ بچا سره اختیار نه دغه انسان نو الله جل شانه اختیار غست. الله جل شانه فرمایي د قیامت پر ورځ د اختیار ز ختم کم چې بیا دا نه وي چې مال اوس اختیار راکه اوس په سړی بچي شمه. الله جل شانه فرمایي نه د سړی تو پر ورځ لیدلی دي الله جل شانه د دې لپاره قرآن مجید هغه را لګي او سره پیغمبر را لګي چې د خلکو عذرونه ختم شي څه شي عذر ختم نه. الله جل شانه دلته فرمایي دا قرآن مجید ما ولې را لګلې ده او هاذا کتاب انزلنا دا قرآن مجید دا کتاب دی او ما نازل کړی د څه دپاره ان تقولوا چې تاسو دا ونه وایئ چې انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا چې مخکې یهودیانو عیسایانو ته کتابونه ملو شوي او موږ ته کتاب نه دی ملو شوی موږ خو په څه باندې نه پوهېدو زموږ عذر یا الله تعالی الله جل شانه فرمایي عذرونه مزرونه مې ختم کړي دي ښه قرآن مې تر لېږلی نو ان تقولوا دې دپاره چې تاسو ونه وایئ چې انما انزل الكتاب على طائفتين چې زموږ نه مخکیني خلکو باندې یو دوه ډلې وي یهودیان عیسایان هغوی ته الله کتابونه ورکړي من قبلنا مخکې زموږ نه وان كنا عن دراستهم لغافلین او موږ په تورات او په انجیل باندې نه پوهېدو موږ په هغې نه پوهېدو یا الله عذر قبول کړه الله فرمایي عذر مې دله ختم کړی دا نه شي ویلی چې په تورات او په انجیل نه پوهېدو قرآن مې دله درکړی دی. بیا الله جل شانه فرمایي دا قرآن مې دې دپاره نازل کړی دی او تقولو چې تاسو داسې ونه وایئ چې لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدا منهم که چېرته موږ له الله کتاب راکړی وی نو موږ به ډېر د سړي زامن وی ډېر سم خلک به وی ډېر په سمه لاره به وی ټولو نه زیات هدایت یافته به مونږ وی. الله جل شانه فرمایي دا عذر مې دله ختم کړی دی ښه ځکه فقد جاءکم بینة من ربکم د الله جل شانه د رب د طرف نه تاسو ته واضحه د تربیت دلیل راغلی دی. څه دلیل راغلی تربیت دلیل راغلی فقد جاءکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته بینة واضحه دلیل یعنې قرآن مجید من ربکم ستاسو د رب د طرف نه یا ستاسو تربیت کوي وهدن او هدایت ته ورحمه او رحمت ته. دلیل او هدایت یو شی دی او صرف فرق پکې دا دی چې دلیل د دې تعلق د نقل سره دی او د هدایت تعلق د نقل او د عقل دواړو سره دی. خیال دی مطلب دا الله جل شانه فرمایي قرآن مجید کې مې نه د نقل کمې پرېښې نه مې پکې د عقل کمې پرېښې
تاسو ته مې هر څه برابر کړي په دې کې او مخکې هغه واقعه تېره شوې چې مسله تېره شوې چې الله جل شانو قرآن څنګه نازل کړ. خا ورحمت او قرآن مجید دا رحمت ته مطلب دی ستاسو دپاره فایده ده. فمن اظلم ممن کذب بآیات الله. اوس ته هغه سړي نه غټ ظالم څوک کیدی چې هغه د الله جل شانو کتاب ته دروغ وایي. فمن اظلم څوک د ټول نه لوی ظالم دی، ټول نه لوی ظالم. اظلم سپرلیټیو ډیګري ده، خیال دی اسم التفضیل وته وایي. فمن اظلم څوک غټ ظالم دی ممن د هغه چا نه کذبه چې دروغ نسبت کوي بآیات الله د الله قرآن ته، وصدف عنها او د هغې نه مخ اړوي، د هغې نه ګرځي، د هغې نه واپس کېږي، د هغې نه ځان منع کوي یا خلک ته منع کوي. سنجزي الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب. زر ده چې مونږ به بدله ورکړو خلکو ته یصدفون عن آیاتنا چې هغې منع کېږي زمونږ د ایتونو نه سوء العذاب په بدله کې به ورته سخت ترین عذاب ورکوي بما کانوا یصدفون. ولې چې دوی مخ اړولی د الله جل شانو فرمایي دې دپاره ښه. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. الله فرمای وأن او دا الله حکم دا دی چې بېشکه هذا صراطي دا زما لار ده مستقیما برابره فاتبعوه فورا د دې تابعداري وکړئ ولا تتبعوا تاسو تابعداري تاسو مه ورپسې کېږئ السبل په ډېرو لارو ولا تتبعوا تاسو تابعداري مه کوئ السبل د ډېرو لارو فتفرق بكم یعنې تاسو به جدا کي عن سبیله د الله د لار نه ذلکم وصاکم به ای خلق دغه د الله جل شانه وصیت ته تاسو ته لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو ځان د ګناه نه وساتئ. ثم بیا آتینا موسی الکتاب مونږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات تماما دا د الله د نعمتونو پوروالی او علی الذي په هغې هر هغې انسان باندې احسنه چې هغه نیک اعمال کوي په ښه طریقه وتفصیلا لکل شی وتفصیلا او بیانو تفصیل لکل شی د هر یو څیز دپاره وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت لعلهم د دې دپاره چې دا خلک بلقاء ربهم د الله جل شانه په ملاقات یؤمنون اعتماد وکړي. وهذا کتاب او دا قرآن مجید هم کتاب دی انزلناه مونږ نازل کړی دی مبارک برکتناک فاتبعوه د دې قرآن تابعداري کوئ واتقوا او ځان د ګناه نه ساتئ لعلکم دې دپاره تاسو ترحمون رحم نه باندې وکړی شي. دې نه مخکې د الله جل شانه د طرف نه د حرامو تذکره وشوه چې څه څیزونه الله حرام کړي. دغه څیزونه او د دغې څیزونو چې کم قواعدو د هغې د لاندې چې څومره څیزونه راتله هغه ټول حرام دي. څه معاملاتو هغه هم الله جل شانو ذکر کړو کم چې حلال او کم چې حرامو. بیا الله جل شانو فرمیل دا احکامات شرعیه مخکې تیر شو دقه زما سیده لار ده او سمه لار ده کم ته چې صراط مستقیم وي. الله جل شانو فرمایي چې دغې سیده لارې او برابرې لارې تابعداري وکئ او په ډېرو لارو پسې مه ورپسې کېږئ یعنې د الله جل شانو اصل لار به ستاسو نه پاتې شي. لومبۍ خبره صراط مستقیم څه څیز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو او داسې یو سیده کرخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راښکله سیده کرخه بیا د هغې نه ګیر چاپېره یو دوه درې داسې لارې راښکلي په دې هره لاره باندې بیا نورې لارې راښکلي داسې دا نیغه لار بیا تې سیډون ته داسې لارې په دې هره لاره باندې نورې لارې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمیل چې دا صراط مستقیم ده او دا نورې لارې دا د ګمراهۍ او د تیارو او د کفر او د شرک او د الله جل شانه سره د چیلنج لارې دي. دا لارې مه اختیاروئ او دا صراط مستقیم
دا اختیار کوي چې تاسو جنت ته ورسئ په دې باندې. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریح و دی آیت مبارکه بارک الله جل شانو فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خلکو ته وایي چې زما حکم دار چې وان هذا صراطی مستقیمه، دا مخکې چې کوم احکامات تیر شو دا زما لاره ده، اوس برابره لاره ده، نه غلاره، هغه لار چې تاسو جنت ته رسئ. فتبعوه، تاسو تابعداري وکړئ، ولا تتبعوا السبل، او تاسو د ډیرو لارو تابعداري مه کوئ، فتفرق بکم عن سبیله، ګنې تاسو به د نیغې لارې نه بېلاره کړي، ګډ وډ بم کړي. داسې یاد ساتئ ځان سره د قرآن مجید د چې کله ګمراهي او کله هدایت ذکر کوي، او د ګمراهۍ دپاره به همیشه ډیروالی ذکر کوي، او د حق دپاره به صرف یو څیز ذکر کوي. د دې دپاره ښایي تا ته چې په کائنات کې همیشه که حق یې هغه یو څیز وي. پوهېږي کله چې څیزونه راشي مختلفې دی یو بل نه، نو حق پکې څه وي؟ یو پکې کېدي، سیوا حق نه شي کېدی. خیال دی. او د ګمراهۍ لارې ډېرې کېدی شي. دغه وجه ده چې الله جل شانو قرآن مجید کې وګورئ چې چېرته ګمراهي ذکر کوي نو ظلمات لفظ د هغې لپاره ذکر کوي، او د هدایت لپاره د نور لفظ ذکر کوي. نور واحد دی، انوار جمع ده، ظلمتون واحد دی، ظلمات جمع ده. نو د ګمراهۍ دپاره د جمع لفظ راوړي، او د هدایت دپاره واحد لفظ راوړي، یو لفظ نور. دا دې طرف ته اشاره ده چې د حق لاره یوی او د ګمراهۍ لارې اډېري. اسانه ده ګران. چېرته قرآن مجید کې الانوار ټکی به تاسو نه لیدلی، خو همیشه وایي یخرجهم من الظلمات الى النور، ظلمات الى النور، ظلمات الى النور. نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ. الله جل شانه فرمایي وان هذا صراطي مستقیمه، دا زما یوه لاره ده. مسلمان به سټریټ فارورډ وي، د یوې لارې سړی وي، په ډېرو لارو پسې به نه ګرځي. بس هغه وایي چې دا زما قرآن زما قانون دی، زما د زندګۍ د تیرولو طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي. خو چې کله دلته کله الته کله الته کله الته کله الته د دې نه بیا پاکستانی سیاست جوړ شي. داسې جوړ شي پاکستانی سیاست. دا الله جل شانو فرمایي دا ځان سیده که په یوه لاره که ځان چې جنت ته ورسي. ولا تتبعوا السبل، او په ډېرو لارو پسې مه ورپسې کېږه. فتفرق بکم عن سبیلې، یعنې سمې لارې نه ده، الله دې سمې لارې نه به تاسو بې لارې شئ. الله فرمایي ذلکم وصاکم به، الله دې خبر وصیت کوي تاسو ته. دا وصیت ته دې دپاره دی تاسو نه خبره نه هېرېږي. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو د ګناه نه ځان وساتئ. نو داسې چېرته مه کوئ. ښه څو ورځې مخکې یو سړي په یو پارټۍ پسې هفته نه کېږي، هفته سختې خبرې پسې کولې، داسې ګډې وډې پسې وې که نه، دا داسې دا داسې داسې. 2 ورځې مخکې په پوسټر باندې هغه ما دونه غټ نوم ولیکو، د هغې پارټۍ سره پوسټر مې ولا دومره نوم ولیکو. دا د خلکو ایمانونه دي. خیال هم د دې خبر داسې مه کوئ. ښه بس سیده اوسېږئ په خپله زندګۍ کې، بس یوه خبره کوئ، اخوا دویم خبره پکې مه کوئ. دا شریعت دی د الله جل شانو، بس اخوا پکې څه نشته. نو ښه خبره مې دا ذکر کوله. الله جل شانو فرمایي چې ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون، الله جل شانو د دې نیغې لارې تاسو ته وصیت کوي لعلکم تتقون، دې دپاره تاسو د ګناه نه بچئ. ښه تاسو چې کله په ډېرو لارو اخته نو بیا په ګناه کې مبتلا کېږئ، خو چې د یوې لارې خلک یې بیا به صحیح د ګناه نه به بچي. بیا الله جل ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی. عجیبه خبره ده، شریعت محمدی مخکې ذکر شو، او د موسی علیه السلام شریعت وروسته ذکر کوي. الله جل شانو فرمایي د نبي علیه السلام د شریعت نه پس مې موسی علیه السلام ته شریعت ورکړو. ثم آتینا موسی الکتاب نه، دا الله جل شانو صرف هغه د خبر ترتیب ذکر کوي. څه د خبر د واقعي ترتیب نه ذکر کوي. موسی علیه السلام خو مخکې تېر شوی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروسته تېر شوی. الله جل شانو خبر بعد الخبر ذکر کوي. ثم آتینا بیا موږ ورکړو، مثال کې پیش کوي الله جل شانو. څه کې مثال کې ثم آتینا موسی الکتاب، بیا ما موسی علیه السلام ته تورات ورکړو تماما علی الذی احسن، تماما علی الذی احسن. تماما دا د الله جل شانه د نعمتونو تمامېدل او پوره کېدل دي علی الذی په هر هغه انسان باندې احسن چې هغه نیکوکاري. صحیح
تقوادار یوازې نه نیکوکار یاد ساتئ یو تقوا ده یو احسان دی څه دی تقوا او احسان تقوا وایي ځان د ګناه نه بچ کول تقوا دې ته نه وایي جومات په ګوټ کې کېده او سپین څادر په ځان راخور که اوږدې اوږدې تسبیح پیدا کړه تهجد کوه ذکر اذکار کوه دا تقوا نه ده تقوا دې ته وایي ځان د ګناه نه بچ کول څه ځان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا ورع کالکف تقوا نشته مګر هغه تقوا ده چې انسان ځان د ګناه نه کنټرول کړي د ګناه نه ځان بچ کړي د دې نه لویه درجه بیا د احسان ده چې انسان ځان د ګناه نه بچ کوي او سره بیا دغه پیري مریدي هم کوي سړي سپین څادر په ځان راخور کړی اوږدې اوږدې تسبیح پیدا کړي نیک اعمال کوي ذکر اذکار کوي دا ټول دا دې ته احسان وایي الله جل شانه فرمایي چې موسی علیه السلام ته مې کتاب ورکړی او د موسی علیه السلام کتاب هغه داسې و چې دې یو فایده وه فایده دا وه چې په دې کې د احکامات شرعیه او تفصیل هم هغه وروسته راځي او د هغې نه مخکې د تورات ما د دې دپاره نازل کړی و چې د الله جل شانو احسانات پوره شي په خلکو باندې په کمو خلکو باندې په هر هغه انسان باندې چې هغه د ګناه نه هم ځان بچ کړي او نیک کارونه هم کوي د ګناه نه هم ځان بچ کړي او نیک کارونه هم کوي الله جل ثم آتینا موسی الکتاب بیا موږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو تماما علی الذي احسن دپاره د تمامولو نعمتونو د الله جل شانه علی الذي په هر هغه انسان باندې احسن چې خپل اعمال هغه پورا برابر په ښه شان سره کوي وتفصیلا لکل شی او په دې کې د هر یو څیز تفصیل او بیان وهدى ورحمه موسی علیه السلام چې کوم تورات کنه دا ډېر لوی و ډېر لوی موسی علیه السلام تورات د هغې ټول تلاوت صرف 2 کسانو کړی یو د موسی علیه السلام سره بل انسانو چې هغه د تورات ټول تلاوت کړی یو صرف موسی علیه السلام اچھا سر ته نشو رسولی خیال هم دی نو وتفصیلا لکل شی په دې کې تمام څیزونو تفصیلات خو وهدن او دا هدایت و رحمتا او رحمت لعلهم دپاره دی چې دا خلک بلقاء ربهم یؤمنون چې د خپل رب سره چې کوم ملاقات پر دی کېږي په هغې باندې اعتماد شي نو مثال بطور مثال الله جل شانو دا خبره ذکر کوي چې قرآن هم د دې دپاره راغلی چې دا د هر یو څیز تفصیل هم تا ته بیانوي او هدایت هم دی او رحمت هم دی او د دې دپاره چې ستاسو اعتماد پیدا شي په دې خبره چې د الله سره به زموږ ملاقات کېږي الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون بیا الله جل شانو فرمایي وهذا کتاب ولیدو موسی علیه السلام هم کتاب و هغې کې دغه فایدې وي خو وهذا کتاب استا مخې ته چې پروت دی دا هم یو کتاب دی قرآن مجید انزلناه مبارک دا موږ نازل کړی ډېر برکتي کتاب دی مبارکن ډېر برکتناک کتاب دی فتبعوه فورا د دې تابعداري وکړي فتبعوه فورا د دې تابعداري وکړي د قرآن واتقو او ځان د ګناه نه ساتئ لعلکم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړلی شي بس قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق الله العظيم الله فرمای قل وتو يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم انني بشك ز هداني ما تلار خود لد ربي زما رب کملار الى صراط اغلار مستقیم چنی غدا قل وتو پیغمبر اننی بشک از هدانی خودل د ماتا ربی زما رب الى صراط اغلار مستقیم کم چنی غدا دینن دالار دین دے قیمن صحیح روغ سلامت مضبوط دینن دا دین دے قیمن صحیح روغ دین دے ملت ابراہیم دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا یک طرفه د سمې لارې ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا د سمې لارې وما کان او نو ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو نه قل ورته ووایه پیغمبره ان بشک صلاتي زما عبادت ان صلاتي بشک زما منز و نسکی زما قربانی او زما قربانی و محیای او زما زندگی و مماتی او زما مرگ و محیایا او زما جون و مماتی او زما مرگ لله خاص الله لرده رب العالمین چې تربیت کوونکی د مخلوقاتو ده لا شریک له دا هغه څوک هم شریک نشته
وبذلک امرت، او د دغې خبرې ما ته حکم کړی شوی، وانا او زه اول المسلمین لومبی مسلمان یم، لومبی فرمانبردار یم، مسلمین اول المسلمین اولنی منونکی یم. دې نه مخکې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د شرک رد وکړو په دلایلو سره. صورت چې شروع شوی دی او بیا توحید الله جل شانه بیان کو هغه په دلایلو سره، زبردست دلایل د هغې دپاره بیان. اوس الله جل شانه د دې ټول صورت چې کومه خلاصه ده د یو مسلمان دپاره او په مشرک باندې د رد، نو هغه الله جل شانه ذکر کوي. الله جل شانه فرمایي قل ورته ووایه پیغمبره انني بېشکه زه هداني ما ته ښودلې ده ربي زما رب الی صراط مستقیم نیغه لاره. مخکې رد شو که نه چې ګډ وډو لارو نه ځان ساتئ او په سمه لاره باندې تاسو اوسېږئ. نو اوس یې پیغمبره ته ورته ووایه چې هغه سمه لار چې ده هغه لار ده چې زه پې الله روان کړی یم. مطلب دا دی چې د پیغمبر تابعداري وکړي، ځکه هغه په سمه لار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي ته دې خلکو ته ووایه چې الله جل شانو زه په سمه لار روان کړی یم، نو تاسو هم زما تابعدار شئ. هغه لار کومه لار ده؟ دینن داسې دین دی، داسې طریقه ده، داسې لار ده قیمن چې هغه مضبوطه ده، یا قیمن هغه روغه ده، سلامته ده، قیمن قائمه ده. دینن قیمن دا یو صحیح دین دی، ملت ابراهیم چې دین د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دی. حنیفا نو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دین دا د یوې لارې دینو، سو د سمې لارې دینو، د یوې لارې دینو، د نیغې لارې دینو، د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دین. او مشرکانو باندې اوس الله رد کوي وما کان من المشرکین چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مشرک نو، ابراهیم علیه السلام مشرک نو. بیا الله جل شانو فرمایي چې قل ورته ووایه پیغمبره ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله، چې زما مونځ او زما قرباني او زما مرګ او زما ژوند دا ټول د الله جل شانه دپاره دی، رب العالمین چې رب د تمام مخلوقاتو. الله جل شانه دې آیتونو مبارکو کې مخکې رد د شرکو کو او د نیغې لارې تذکره وکړه، د سم دین تذکره وکړه. نو د هغه سم دین الله جل شانه تفصیل بیانوي چې سم دین اخلاص ته وایي. څه ته وایي؟ اخلاص. چې ستا تمام کارونه به د چا د رضا دپاره وي؟ د الله جل شانه د رضا دپاره. نو قل ورته ووایه پیغمبره ان صلاتي بېشکه زما مونځ و نسکي زما قرباني و محیای او زما ژوند و مماتي او زما مرګ لله دا به د چا دپاره وي؟ خالص ته الله جل شانه د رضا دپاره وي، رب العالمین چې تربیت کوونکی د مخلوقاتو دی. اوس الله جل شانو د دې اخلاص مزید تفصیل بیان چې اخلاص څه شی دی؟ چې لا شریک له، الله جل شانو سره په دغه سيزونو کې څوک شریک نه وي، د الله جل شانو شریک نشته. وبذلک امرت، او نبی علیہ السلام ته داسې ووایه چې دې خبرې ما ته حکم شوی دی، وانا اول المسلمین، او زه لومبی منونکی یم دا خبرې اول زه منم. لکه یو خبره په معاشره کې وشي او یو سړی وایي چې اول ورته زه تیار یم، د ده نه مخکې هم ډېرو خلکو خبره منلي، خو دی په دې موقع کې څه وایي؟ وایي زه لومبی منونکی یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکیني پیغمبران او ډېر خلک هغه موحدین وو، د توحید په عقیده باندې وو، سم مسلمانان وو. نبی علیہ السلام چې داسې وفرمیل چې انا اول المسلمین، دا هغه اظهار د هغه موقع دی چې دا موقع داسې ده چې الله ما ته حکم وکړو چې توحید مطابق خپله زندګي تېره و، شرک نه ځان ساته. نو زه ورته ډومبی تیار یم، بیا تاسو تیار شئ، زه تیار یم نو تاسو هم تیار شئ. نو انا اول مسلمین، زه ډومبی مسلمان یم. مقصد د دې آیتونو مبارکه ورته راځو، دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې دا دنیا دا د لوبو او د ټوکو ځای نه دی. دلته به سنجیده زندگی تیرې، څنګه سنجیدګۍ سره به زندگی تیرې. دا دنیا مطلب دا دی د لوبو ټوکو او د سنجیدګۍ، چې دنیا کې به ته د الله جل شانه نه بغاوت نه کې، سرکشه به نه جوړېږي. او سنجیده زندگی دا مطلب چې د الله جل شانه فرمانبرداره به جوړېږي، د الله نافرمانی به نه کې، دا مطلب دی. دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې انسان سرکشه کېږي کله، انسان سرکشي کله اختیاروي،
کله دی د الله جل شانو نافرمانی کوي. په دې باندې لږه خبره کو. دنیا ته چې څوک هم راځي که یو انسان دی نو الله جل شانو دی ختم کړي او د هغه په ځای بل راولي، یا یو قوم دی هغه په دنیا کې موجود دی، الله جل شانو دغه قوم ختم کړي او بل قوم راولي. داسې یو سلسله ده او الله جل شانو بار بار دا خبر دهراوي، د دې لپاره دهراوي چې تر دین عبرت او سبق واله او دار تخی چې دا دنیا دا ستا جاگیر نه ته به همیشه پدې کې نه او دا ستا میراث نه دی چې دا هر څه به تا ته پاتې، دا خو د الله جل شانه دی. دا هر څه نه الله جل شانه چې تعالی په دنیا کې څه درکړي دي نه انسان ته کله ناکله غلط فهمي وشي. څه وشي؟ اسه خبر دا کوم نتیجه وباسم چې انسان کله سرکشه کیږي او کله د الله جل شانه تابعداري په دې خبره کو. نه کله چې الله جل شانه دل سسیز ورکی نو دو قسمه انسانانی بیا چې الله جل شانه چاله سور کی سو قسمه انسانانی دو قسمه انسانان جوړ شي. یو هغه چې هغه د الله جل شانه مال او دولت راکړي، مال جیداد راکړي، مال طاقت راکړي، مال عزت راکړي، مال شهرت راکړي، دا تمام سيزونه دا الله جل شانو یو انسان له هغه وي چې دا د الله جل شانو د طرف نه ازمایش ته څه ده؟ ازمایش ده. او یو انسان هغه نیگیټیو سوچ کوي، منفي سوچ کوي، غلط سوچ کوي، هغه وي دا مال چې الله سره کړی زه دې مستحق هم دا زما حق، زه دې مستحق هم دا زما حق. نه کله چې الله بیا وره کله چې الله جل شانو انسانانو تصور کی نو دو قسمه انسانان جوړ شي. سو قسمه دو قسم. یو هغه چې هغه غلط سوچ کوي چې دا زما حق زکه مال الله را کړی، او یو هغه چې هغه دا سوچ کوي چې دا د الله تر طرف نه ګوري ازمایش ده. نو چې کله د الله جل شانه ورکړه هغه ته انسان خپل حق وای نو په دې کې فخر راشي او تکبر پکې راشي، او کله چې وته د ازمایش وي نو په دې کې عجزي راشي. او هر عاجز انسان د الله فرمانبرداري د مخلوق سره خکونکي، او هر هغه سړی چې په هغه کې تکبر او فخري د الله جل شانو سرکش او نافرمانی او په مخلوق په ظلم کوونکی انسان چې سرکش کیږي دا په دې طریقه باندې کیږي سرکش کیږي. نو په دې کې دا هغه چال او هغه منصوبه وا چې دا د نفس ته طرف نه و، د چا طرف نه د خپل نقصانو او سبا کې بیا شیطان هم مالګه مرچکه ودړی وته نو نورم پاوا کی هغه اسی ګړندې او د نورم ګړندې شي شیطان د دکې سره هغه ول د کور کې کنه خو ګوري چې کم یو سیس باندې خرابېږي بس اق چلو سره کوي. او ډېر انسانان په ممکن داسې خلق ناستی ما او تا او دا ټول خلق چې غیله کله الله سور کینه دا غیخ کری کیږي بیا سې کیږي خکری کیږي او هغه چې دا زما حق ته زما دا زما دي کنه صحیح زما دي کنه. کتابونه یو مسله لیکلي کله چې انسان پزمکه باندې ودرېږي دا غزمه کوي کنه هغه جیدادي او د خپل درز ورکی او وای چې دا زما جیداد وای دا ازمکه بس خان دي وای چې دا ستا بریتور نکم هم دا وی چې دا زما جیداد دسی شو او تم مزبرت تاوي چې دا زما جیداد ده سورج پس پتم نه. الله جل شانو فرمایي چې ولله میراث السماوات والارض، زمکه اسمانونو میراث چاته پاتې ده؟ الله ته پاتې ده. چاته پاتې ده؟ الله ته. الله صرف د ازمایش او امتحان د پر تعالی جیداد در کو، مال دولت دل در کو، عزت دل در کو، علم دل در کو، ستا وسخر کیږي بل سکے دا څه بنه کې الله جل شانو. اندغه دې آیتونو مبارکه او مقصد ده چې ستا دا هر څه چې دا چا د پاري خالص ته الله جل شانو دا رضا د پاره دغه صراط مستقیم ده. نو قل وتوه پیغمبره انني هداني بشک زما رب ما ته خودل دا صراط خودلی الى صراط مستقیم اغنی غلا راغ صراط مستقیم دینا قیما اغه یو صحیح دین ده ملت ابراهیم چې څنګه د ابراهیم علیه السلام دینو هغه د ابراهیم علیه السلام دین څنګه هغه حنیفا هغه یک طرفو هغه د یوی لارې سړی ابراهیم علیه السلام وما کان من المشرکین او ابراهیم علیه السلام مشرک نو. نو اوس تا ته الله جل شانو فرمای زنی غلا رخیما چې ته دا خبره کوي چې ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ان صلاتي زما عبادت دام د الله د پاره ده، ونسكي
او زما قربانی هغه هم د الله جل شانو د رضا دپاره ده، صرف د الله دپاره. ومحیایا او که زه ژوند کوم دا هم د چا دپاره کوم؟ د الله دپاره. ومماتي او که زه مرم دا هم د چا دپاره؟ د الله جل شانو د رضا دپاره. لله رب العالمین، د هغې الله دپاره خاص دي دا تمام څیزونه زما رب العالمین چې هغه رب د تمامو مخلوقاتو دی. لا شریک له، او یاد ساته چې هغه سره څوک شریک ونه ګرځي، لا شریک له، د هغه څوک شریک نشته. وبذلک امرت، او د دې خبرې نبي علیه صلات وسلام ته الله فرمایي چې ته دې خلکو ته ووایې چې ما ته حکم کړی شوی د الله د طرف نه، وانا اول المسلمین، او زه لومبی منونکی یم د خبر. اسلام او ایمان دغه ته وایي چې ته خبره ومنې. اسلام او ایمان دې ته نه وایي چې ته آمنت بالله ووایې. څه ته وایي؟ چې ته خبره منې د الله جل شانه او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. دې ته صحیح مسلمان ویلی شي بس. او دې ته صحیح مسلمان ویلی شي چې دین اسلام کم معاملات دي، د دین اسلام کم عبادات دي، د دین اسلام د طرف نه کم اخلاقیات وضع شوي دي چې هغه د په سنجیدګۍ سره بجا راوړي. څنګه چې دی د خپل ذاتي دنیاوي کار دپاره سنجیده اوسېږي، چې دی د الله جل شانو د دین دپاره هم داسې سنجیده وي. همونکې هغه مسلماني هغه بالکل د هغې فقدان دی، مفقوده ده، نشته راکې. مثال درکم، یو سړی دی پېښور ته ځي، چېرته؟ یونیورسټۍ ته ځي. د ده سهار په 9 بجې کلاس دی. څه ټایم یې کلاس دی؟ په 9 بجې. دی راپاسي څه ټایم؟ سهار د اذان نه مخکې. څه ټایم راپاسي؟ ځکه چېرته روان دی؟ یونیورسټۍ ته. ده ته لږ سوچ وکړه، دی ځي ایرپورټ ته څوک پک کوي یا څوک ډراپ کوي، ایرپورټ ته څوک بوځي یا د ایرپورټ نه څوک راولي، او ټایم یې وله ورکړی 6 بجې. دی څه ټایم پاسي؟ د سهار د مانځه نه مخ، اذان نه مخکې یا نه پاسي؟ خیال دی ولې پیسه ده پکې، ډرایور دی څه دی، پیسه ده پکې، که نه داسې نه ده. د ده نوکري ده په 7 بجې د ډیوټي سټارټ کېږي، دی د سهار د اذان نه مخکې پاسي که نه پاسي؟ خو دی چېرته د الله د عبادت دپاره د اذان نه مخکې پاسېدلی دی، الله د عبادت دپاره، د ذکر اذکار دپاره، د الله د یاد دپاره دی چېرته د سهار د اذان نه مخکې پاسېدلی. اوس کوم ځای مسلماني راغله؟ مسلماني څه شوه؟ خو دغه دی که نه، الله جل شانه شاته غورځول، د هغه دین شاته غورځول، مسلماني شاته غورځول، ایمان شاته غورځول، او څه کول؟ دنیا اسره کول. دا خو د مسلمانانو کار نه وي. نه که دې خبرو د قرآن مجید ته وګورې، څوک ځان ته مسلمان هم نشي ویلی. ځکه علامه اقبال رحمت الله علیه به څه فرمیل چې مې ګویم مسلمانم بل ارزم. چې کله ځان ته ویم چې زه مسلمان یم، رپ را باندې راشي. څه را باندې راشي؟ لچ را باندې راشي، یا لچېږم، رپېږم، یریږم. ولې؟ که دا نه مشکلات لا اله الا الله ویل ډېر اسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی. وایي چې مسلمان یم، بس کلمه مې وي او 45 پیرې ښکته شوم او بره شوم په ورځ کې، بس لاړه، بس ما کار وکړو. ته لږ نور کارونو ته دې وګوره چې هغه څنګه دي. نو دا مسلماني دی چې انسان هغه د دین اسلام کارونه هغه داسې په سنجیدګۍ سره کوي څنګه چې خپل ذاتي کارونه په سنجیدګۍ سره کوي، بیا به مونږ وایو چې دا مسلمان دی. دغه دې آیتونو مبارکه او خلاصه ده. بس وکړو.